د مولانا صاحب وایي چې دا کلمه تاسو په ورځ کې 100 پیره وایئ نو تاسو له الله پاک 4 پیدې درکوي. نو راځئ زما سره دې خو د سیټ په دې ویډیو کې ګورئ. صحیح ده. وای کم انسان چې په ورځ کې 100 پیرې دا اسانه کلمه وای نو دې انسان ته به الله رب العزت 4 فائدې ورنصیب کوي. اولنې فائدہ وای دا انسان به الله رب العزت د ټول خلکو نه زیات مالدار کی. دویمه فائدہ وای د دې انسان غریبي او محتاجي به الله رب العزت مکمل ختمه کی. دی به الله رب العزت د غریبي او محتاجۍ نه ټول عمر لپاره محفوظ وساتي. دریمه فائدہ وای دا انسان به الله رب العزت د قبر عذاب نه محفوظ وساتي. څلورمه فائدہ وای د جنت د دروازې چې کوم زنجیر دی ابدي اول د ټول نمخ کې ټکوي، یعنی دی به د ټول نمخ کې جنت ته داخليږي. نو زما عزتمندو دا څلور عجیبه فائدې دي او کلمه بالکل آسان ترینه کلمه ده. دا کلمه تاسو اول ووري بیا زه تاسو ته د دې ویلو ترتیب خیمه. صحیح شو. نو کلمه ده لا اله الا الله الملك الحق المبين. صحیح شو. داسې ویل شي لا اله الا الله الملك الحق المبين او داسې هم ویل شي لا اله الا الله الملك الحق المبين. دې دواړه طریقو سره تاسو وایي. نو دا کلمه چې ده کنه دا به تاسو په ټول ورځ کې 100 پیرې برابروي. هر ټیم چې تاسو ته ملاويږي، هر ټیم چې تاسو فارغ یې، بس دا کلمه په ورځ کې 100 پیرې چې تاسو برابروي کنه نو دا 4 فائدې به تاسو ته ملاويږي. زما عزتمندو د انسان په ژوندۍ کې 3 حالات راځي. یو د دنیا زندگی ده، بل د قبر زندگی ده او بل د جنت زندگی ده. نو دا 3 واړه الله رب العزت تاسو له د دې کلمې په برکت سره اخیسته کوي. دنیا کې انسان څه غواړي؟ انسان دا غواړي چې زه د چاته محتاج نه شم، زه د هیڅ کله غریب نشم او ټول عمر د پاره د زمالدار شم، ماته د مال دولت ملو شي. دا په دنیا کې انسان غواړي کنه. نو د دنیا دا مسله د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره حل کوي. بیا انسان سوی انسان دا غواړي چې به باندې د قبر عذاب نه وي. حالان کې د قبر عذاب څومره سخت شیز دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم د قبر عذاب نه پناه غوښتا. نو د قبر عذاب نه د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره محفوظ ساتي. دریم بیا انسان څه غواړي چې قبر نه پس ته الله رب العزت وې ماته جنتونو کې ځای راکړي. نو دا کوم مسلم د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره حل کوي، جنتونو ته د الله رب العزت داخلوي. نو زموږ عزتمندو دا اسانه کلمه ده لا اله الا الله الملك الحق المبين. دا تاسو په ورځ کې 100 پیرې برابروي او مزي خبره پکې دا هم لازمي نه ده چې تاسو په یو ټیم باندې 100 پیرې برابر کړئ. نه س اوس وایا، س رستو وایا، س رستو وایا، س رستو وایا، شل اوس وایا، دیر شرستو وایا، دیر شرستو وایا. دا سه په ټول ورځ کې 100 پیرې برابرول دي. نو دا 4 فائدې به الله رب العزت تاسو ته در نصیب کوي. ټول خلکو نه به الله رب العزت زیات مالدار کی او غریبې محتاجین به الله رب العزت ټول عمر لپاره محفوظ وساتي او د قبر عذاب نه به الله رب العزت محفوظ وساتي او الله رب العزت پتا بغیر حساب جنت ته داخل کی. نو کوشش وکړئ چې دا کلمه په خپلم شروع کړئ. هر ورځ دا بسل پیرې وایي تاسو نو دا فائدې به تاسو ته ملاويږي. صحیح شو. نو په خپلم دا شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا کلمه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشال آباد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.